الله دې ورحمېږي په ټولو مسلمانانو عطا کاکا سره ستړی ژوند به درته څه ووایم هیلارم بس جبوري دي کوتي وهانو چې شم الله سره پړې زرجان ماما دې ستړی وشي بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا ته زه څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړې ژوند به درته څه ووایم هیلار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا ته زه څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیری مزه کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیری مزه نه یې لیدې شم نه به وینما پخپو تړلې په زنځیر مزه دستړې ژوند به درته څه ووایم هیلار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا ته زه څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم الله دې ورحمېږي په ټولو مسلمانانو عطا کاکا سره انور دې الله راولي نو خاوره دې ورکړي نو کې پروت یم چارا پورته نکړم دا یو ملنګ سړی تسبی بس جبوري دي کوتي وهانو چې شم الله سره پړې زرجان ماما دې ستړی وشي د سره خوله دې کړې کلام بلې دي نه واخه مې وای واخه دې ورې بل لګایم کله به ګوت ورې به مر سره وکړه بس واخه ورته دې وسه بچو پټې دې خپل نه کړ بل چا نه د بل چا بلو باندې دي تر حاضر راځه کور ته جوړ راځه تو کور کې غکا په شي کې ورته وای موچ دې او شان زبل بدا چې شي بغل بدا وی رازو یہ خو خیم کلا یارانو تا ته زه څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز ته څنګه یې ته فرش هغه کې راشه کړه ته فرش ماشاء الله غټه شوی دی ښه څنګه یې خیمه مې خیم ولې دا صادر ورته راپرې ده ماما ایوه دا صادر څومره ښایسته دی اوه ستانوم چې شی دی مایله نایله څنګه یې ګرمي دي شوی صحیح ده سودا مې درته راوړې پاپړ مې درته راوړې بسکټ مې درته راوړې صحیح ده خوله کې ګوتې مو ایوه ته څنګه یې ته راشه څومره ګرمي شوې ده بیچاره
چیرته تللی وې ته چیرته تللی وې راځه سودا راکته کو راځي 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 نړۍ ژوند بدر تسوایم اله رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم زلمی پر زل باندې سلګکی کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دا تاسو ټول دي ښه سیده و سیده دا ټول تاسو بسکیټ هم دي پکې هر څه دي سیده ماما دا ټول سودا شوله او هغه مې کنګرو هم درته راوړی څه شی کنګرو کنګرو دا ټوله سودا شوله نور به راکړي موږ ته اجازه او الله دې ثواب وکړه او الله دې تا ته د خوشحالۍ ژوند درکړي ټول مسلمانانو سره امین امین هر چېرته چې دي هر چا چې دا کوم تا سره به الله دې تعالی ښه وخت درکړي هغې له دې مخ ورکړي الله دې نقصان یې کول ته بچي غړ کړي امین الله دې تعالی نقصان نه کول بچي درکړي او الله د خپل خزانونو ټول مسلمانانو سره کومک وکړي چې موږ ته راکړي اجازه صحیح ده خوشحاله اوسئ خوشحاله خیر قدرمنو هېوادوالو دا زموږ او ستاسو یو مسلمان ورور دی په سترګو نابینا دی خو چاته لاس نه اوږدی خپل غیرت کوي خپل همت کوي خو خپله خواري کوي خپل بچو دپاره نفقه پیدا کوي آفرین په ده باندې سل ځلې آفرین خو زه به دا سوال کوم چې الله پاکه بچي نیک صالح کړي یا الله پاکه د دوی او د داسې نورو مسلمانانو حیا او پرده وساتي دا وه د نن ورځې خپرونه د دې معذوره ورور سره نابینا ورور سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان درته څه ووایم اله رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم زلمی په زړه باندې سلګکی کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم